حکم بیانی هغه دا چې زنانه سره چې څنګه کوروالی کې کولی شي خو دبور کې کوروالی د زنانه سره د ګناه کبیره ده نساؤکم حرث لکم بیبیان استاسو فصل دے استاسو دپارا فأتو حرثکم انا شئتم نراتک کوئی فصل خپلتا پا کم طریقه چستاسو خوخی وقدموا لأنفسکم او مخی ولی گئی دخپلو زانونو دپارا نساؤکم حرث لکم دی پشان نزول کی او سبب د نزول کی ډیری خبری ذکر کیگی یو دا جابر رضی اللہ عنہ روایت تے او دا پا صحیح بخاری کم دے صحیح مسلم کم دے چی یهود یو خبر مشورہ کڑی وولتا مدینہ کی خو یهودو سیب اگوی دا مشورہ کڑی و چی کم سڑی دا خپلی بی بی سر کورواله وکو پا حلال زکی خود شا دا طرفنا نو بس د بچی چې کم پیدا کیږي هغه به په بدحالي او هغه به بیماري او هغه به ړوني او هغه به کوڼي او دا مرضونه به ذکر کول اگر که دا سړی کورواله په حلال ذکر کوي په حرام کې نه کې حرام خو خبره ختمه شو دا خبره بیا د دوی نه چا زده کړې او مدینې والا زده کړې او د انصار ځکه چې د هغوی سره کتاب نه و اسماني نو هغوی کې هم دا مشورو دغه مشرکینو کې چې د دوی سره کتاب دی د دوی سره علم دی نو دوی چې کومه مسله بیان کړي هغه بیا اورېده پکار دي نو هغوی دا خبره مشوره کړې وه نو د رسول صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو چې یا رسول الله که یو سړی د خپلې بیبي سره کوروالی کوي په روازي کې کوي خو د شا د طرف نه کوي دا به جایز یې او که نه الله رب العزت دا آیت راولی چې زنانه ستاسو فصل دی چې څنګه دې فصل ته راتګ کوئ کولی شي او مخکې خبره ذکر شوی چې من حیث امرکم الله په هره طریقه چې راتګ کې کوه خو په هغه ځای کې چې کوم ځای الله حلال کړی دی رد شو د یهودو په دې خبره باندې یو روایت کې داسې هم راځي عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وایي او د امام ترمذي راوړی چې عمر بن خطاب رضی الله عنه یو پیر راغی په رسول صلی الله علیه وسلم او د طبیعت یې څه خراب وی هلکتو یا رسول الله زه تباه شو غرق شو هلاک شو هغه ورته ولي څنګه هلاک شو وی د خپلې بیبي سره مې کوروالی وکړو په حلال ځای کې و شاته طرف دا ناروا کار رانه وشو رسول وسلم ورته څه ونی وی چې الله له وحي نه ورالېږلی نو فأوحى الله إلى رسوله بهذه الآية وی الله رب العزت دا آیت راولېږو نو بیا ورته رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې اقبل و ادبر په هره طریقه چې کوروالی کې او کوي دا روا ده خو ځان ساتئ په ماهوارۍ کې د نزدېکت نه یعنې د کوروالي نه او په دبور کې شاته طرف کې کوروالي نه بس د دې نه ځان لرې ساتئ او حدیث کې داسې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي ملعون هغه سړي باندې لعنت ویلی شوی دی من اتى امرأة من دبرها څوک چې خپلې بیبي سره کوروالی کوي په دبور کې په ناروازي کې صحیح حدیث دی امام ابو داود راوړی او په دې باندې نور هم وعیدونه راغلي دي یو حدیث کې داسې هم راځي امام احمد راوړی دی ان الذي یأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله الیه یوم القیامه داسې سړي ته به الله رب العزت د قیامت په ورځ د رحمت په نظر نه ګوري کم سړی دا کار کوي او دا خبره یاده کوي شریعت چې یو کار منع کي که نه هغې کې موږ ته نقصانات دي ځکه چې موږ منع کوي د حیض په ورځو کې زنانه سره کوروالی ګندګي ده بیماریانې دي په دبور کې د زنانه سره کوروالی کول ګندګي ده بیماریانې دي او ډېرې بیماریانې دي جوړوي ډاکټران پرې اوس بحثونه کوي او هغه ډاکټران پرې چې کوم مسلمانان دي کوم چې غیر مسلمه ډاکټران دي د هغوی په دې باندې تفصیلي لیکل دي په دې باندې چې زنانه سره په دې وخت کې او په دې وخت کې او په دې ځای کې کوروالی نه دی پکار هغوی د شریعت په نقطه نظر نه وي هغوی چې کوم خپل په دې باندې ریسرچ کړی ده او بحثونه یې کړي هغې په رڼا کې وي او رب العزت موږ ته پخوا دا خبره بیان کړې ده چې دې نه ځان لرې ساتي په دې کې رد شو د عوامو په بعضو خبرو باندې او عوام هسې د ځان نه کوي خو یا چېرته د امیر صاحب نه اورېدلي او یا د داسې مولوي صاحب نه اورېدلي چې د هغه سره علم ډېر نه نو زنانه سره
د کوروالي په باره کې به د ځان نه خبرې ذکر کړي. زنانه ته کتی نه شي چې هغې باندې جامه نه وي، او زنانه خاوند ته نه شي کتی، او دې سره چې دی نظر ختمي، او دې سره دا کي، او دې سره دا کي. دا ټول خود ساخته خبرې دي. رب العالمین عام قانون ذکر کو، فصل دی ستاسو، او دې فصل ته چې څنګه راتګ کوئ سوای د دوو طریقو نه. او ما پرون د خبره ستا پرون مې دا خبره وکړه چې شریعت قانون ذکر کوي، دی طریقه ده، پای کې ډېرې مسلې راشي. او دا نه چې ته راځي یاره چې ښځې سره سړی داسې چل کوي، او چې ښځه داسې کوي، او چې سړی داسې کوي، او چې ښځه داسې، او دا هرې خبرې تپوس کوي. لکه تا ته شریعت قانون وکړو چې یو سړی د خپلې ښځې سره څنګه نزدېکت کوي، کولی شي د دوو خبرو نه به ځان لرې ساتي، او بس خبره ختمه شوه. اوس به باقي چغچې وال چې دا داسې، او دا داسې، او دا دغه، او دا داسې. الله او د الله د رسول نه مخکې کېده نه دي پکار. بیا الله وایي وقدموا لانفسکم، ځانونو دپاره مخکې ولېږئ. هغې نه دي ذکر کړي چې څه ولېږئ. نو یو دا چې ځانونو دپاره مخکې ولېږئ، مطلب دا دی چې کله د بیبي سره کوروالی کې، نو په دې نیت یې وکړه چې الله دله نیکمله بچی درکړي. یوازې شهوت پوره کول نه دي، الله زموږ تربیت کوي. یوازې خبره د شهوت پوره کولو نه دی چې ښځه او خاوند شهوت پوره کوي. نیت دا ساته چې الله نیکمله بچی راکړي. نو ولې دا بچی مخکې لېږلی کېږي څه، او دا داسې لېږلی کېږي چې د دې نیکمله بچي چې دله ته ښه تربیت ورکړي، دی چې بیا کوم نیک عمل کې الله تعالی اجر درکړي، نو ده ته آخرت کې ځان له اجر ذخیره کړو که نه. دا مطلب شو. چا دا ویلي دي او ځان دپاره مخکې ولېږئ هر نیک عمل. دا بل زما تاسو ته ووایي چې دا د الله رب العزت طریقه ده. کله یو خبره دنیوي رواني، دیني نصیحت ته پکې کوي منځ کې. نو خبره دا ده چې د ښځې سره کوروالی کولی شي، روا طریقه دا ده، ناروا ده، منځ کې الله ته وایي او د نیکو اعمالو نه دي سوچ او فکر وانه وړي. ګورئ داسې نه چې یو سړی صرف دقې پورې نښتی چې د ښځې نه شهوت پوره کول غواړي، او یا ښځې دې پورې نښتې دي چې صرف شهوت پوره کول غواړي. الله وایي یو بله خبره هم ده، اذن یې نشي آخرت دپاره توخم برابروي. هغه ورځ هومره روانه ده. یوازې د ښځې خاوند قیسه نه ده، یوازې د واده مسله نه ده چې ته سهار هم کښېنې د واده ورد کې، او چې د شپې هم کښېنې. بعضو دغه کیسه وي، خصوصا چې واده یې نه کړی د دوی ده، لکه ته به چې سهار ماښام ذکر کوي دغه ورد کې، واده کته واده بره، واده کته واده بره. او چې واده وکړي نو بیا هم لګی دا بعض پکې قصې کوي، داسې او دا داسې او دا. الله وایي یو بله خبره هم ده، یوازې ژوند کې واده خو نه دی، یوازې شهوت پوره کول خو نه دي. شهوت خو زناور هم پوره کوي، بچي د زناور هم کېږي. مسله دا ده چې زناورو سره خو دا سوچ نشتی، او نه په دې مکلف دي چې آخرت را روان دی. زمونږ ته خو مخې ته آخرت هم پروت دی. الله وایي وقدموا لانفسکم. ها دغه شانتي کې دا هم راغلی چې بیبي سره کوروالی کې، نو هغه ذکر ووایه، کوم ذکر چې شریعت کې تا ته ښوی شوی دی. او هغې باندې مونږ تفصیلي بحثونه د رحیق الازهر په درسونو کې کړي دي. اوس دې نصیحت ته د الله وګوره. الله اکبر. خبره د سره روانه وه چې بیبي سره کوروالی کول روا او ناروا طریقه خو وه. منځ کې تا ته او یا د دې مسلې په آخره کې دې نصیحت ته وګوره. واتقوا الله، ویریږئ د الله نه، ویریږئ د الله نه. مطلب دا د هر هغه کار نه ځان لرې ساتئ چې الله دې ته منع کړی. ای کې دنه دغه هم رالو د بیبي سره په ناروا ځای کې کوروالی یا ماهوارۍ په ورځو کې کوروالی. خو دې خبره کې سوچ کوئ. ګوره واتقوا الله، ویریږئ د الله نه، واعلموا انکم ملاقوه، او پوه شئ په دې چې تاسو د دغه الله سره میلاویدونکي یئ. وبشر المؤمنین، او زیری ورکه مؤمنانو ته. تاسو الله سره مخ کېدو ولی الله ډېر ډېرې آیت دی. او الشیخ العلامه الفقیه ابن عثیمین رحمه الله د هغه دا طریقو په درسونو کې هغه به اکثر دا آیت شاګردانو ته رایادو واتقوا الله واعلموا انکم ملاقوه. د الله نه ویریږئ او ګوره دا آیت ساتئ چې یو ورځ به دغه الله ته مخامخ کېږئ. الله ته به مخامخ کېږئ. دا نه دی چې خپله مرضي دې وکړه، حلال و حرامو به خیال ساتئ.
الله به درنه تپوس کوي. نو بیا وایي زیری ورکړه مؤمنانو ته. سړی ډېر ویرېږي چې الله ته مخامخ کېږم دا خو ډېره لویه سخته ده او سخته ده. الله وایي مؤمنانو له زیری ورکړه کوم چې د الله منلي ده د هغوی دپاره خو د خوشحالۍ ورځ ده. خو د هغه چا دپاره چې د الله یې منلې ده